غوره لیگ IPL د لوبغاړو د بولي لپاره محمد نبی، مجيب رحمان، صدیق الله اتل، محمد غضنفر په شمول 18 افغان لوبغاړي پیرول ته شارلټ شوي دي. د هند غوره لیگ IPL د لوبډلو لخوا د لوبغاړو پیرول د بولي مراسم په داخل سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره شي چې دا ځل به 14 مختلف هیوادونو څخه 409 بهرني لوبغاړي بولي ته وړاندې شي. له دغه جملې څخه 29 لوبغاړي له افغانستان څخه یاد بولي ته وړاندې شوي و چې یوازې 18 شارلټ شوي و. همداراز د هند له داخلي لوبغاړو څخه به 1115 لوبغاړي په بولي کې پیرول ته وړاندې شي چې له دې سره ټوټل به 1540 لوبغاړي د IPL بولي مراسمو کې پیرول ته وړاندې شي. الله محمد غضنفر 15 کروڑ، عظمت الله عمرزی 1.5 کروڑ، محمد نبی 1.5 کروڑ، گلبدین نایاب 1 کروڑ، فضل الحق فاروقی 2 کروڑ، نجیب الله زدران 15 لکه، ابراهیمی زدران 15 لکه، قیس احمد 15 لکه، کریم جنت 15 لکه، ظاهر خان 15 لکه، فریدون داودزی 10 لکه، ننګیالی خروټي 15 لکه، صدیق الله اتل 15 لکه، رحمان الله ګربیز 2 کروڑ، نور احمد لګنوال 2 کروڑ، وقار سلام الخیل 15 لکه، نوین الحق 2 کروڑ، مجيب رحمان 2 کروڑ شارلټ شوي دي.